ټول په دې ښه پوهیږو چې اسمان ډېر زیات غټ دی او په اسمان کې مختلف سیارې موجوده دي. زیاتره خلک داسې سوچ کوي چې دا سیارې همداسې یو ګرد شکل دی چې په دې کې نور هیڅ هم نشته دی، لیکن دا خبره غلطه ده. په دې اسمان کې داسې په زړه پورې سیارې موجودې دي چې د هغې په باره کې تاسو باید پوهه ولرئ. راځئ چې شروع وکړو. نمبر 1 سیاره چې نوم یې 55 کنکي دی. دې سیارې ته تاسو ډایمنډ سیاره هم ویلی شئ. هو، ځکه چې دا د ټول د ډایمنډ څخه یا د هیرې څخه جوړه شوې ده. هو، تاسو صحیح واورېدل، دا سیاره له ډایمنډ څخه جوړه شوې ده او د دې سایز یا غټوالی د دې دنیا 2 چنده دی. لیکن تاسو ډېر مه خوشحالیږئ ځکه چې دا سیاره له دې دنیا څخه ډېره لرې پرته ده، یعنې په کروڑهاو کیلومتره لرې ده. نمبر 2 سیاره چې نوم یې HD 189733b دی. آیا تاسو پوهیږئ چې په دې سیاره کې څه کیږي؟ په دې سیاره کې عجیبه خبره دا ده چې په دې کې د شیشو باران کیږي. او تاسو صحیح واورېدل، په دې کې د شیشو باران کیږي. د همدې د وجې د دې سیارې رنګ بلو یعنې شین رنګ دی. او د شیشو باران ولې کیږي او څنګه کیږي؟ ځکه چې په دې سیاره کې ټمپریچر ډېر زیات وي، نو د دې کبله شیشو باران کیږي. نو د دې د وجې په دې سیاره کې د ژوند کولو اسانتیاوې موجوده نه دي. نمبر 3 سیاره چې نوم یې ګلیسي 581c دی. دې سیارې ته موږ خاصه سیاره هم ویلی شو، ځکه چې ساینټیست وایي چې په دې سیاره کې د ژوند کولو اسانتیاوې شته دی. لیکن دا سیاره له دې دنیا څخه ډېره مختلفه ده، ځکه چې دا سیاره یو سور سیارې شاوخوا د تاویږي. مطلب دا دی که چېرته تاسو دې سیارې ته ورشئ نو تاسو ته په اسمان به سور رنګ ښکاري. او بله خبره دا ده د دې سیارې یو اړخ به د سور سیارې ته مخامخ وي، ځکه چې هلته به رڼا موجوده وي، او دا بل اړخ یې چې رڼا ته مخامخ نه دی نو دلته به تیاره وي. که چیرې تاسو د دې سیارې هغه اړخ کې ودرېږئ کوم کې چې تاسو رڼا لیدلی شئ، نو تاسو به په هماغې وخت کې له منځه لاړ شئ، یعنې ایره به شئ، ځکه چې دلته رڼا ډېره تیزه ده. او که چیرته تاسو د سیارې بل اړخ کې ودرېږئ کوم کې چې رڼا موجوده نه ده، تاسو به هلته د یخ غوندې جام پاتې شئ او ژوند به مو د لاسه ورکړئ. لیکن ساینټیست وایي چې د دې سیارې کې ژوند کول ممکن دي، ځکه چې د سیارې په هغه منځ کې چېرته چې نه هوا زیاته یخه وي او نه ګرمه وي، هلته موږ ژوند کولی شو او د ژوند کولو اسانتیاوې موجودې دي. نمبر 4 سیاره چې نوم یې HD 188753 دی. تاسو کله چې اسمان ته ګورئ تاسو به دا سوچ ضرور کړی وي کاشکې چې په اسمان کې 2 لمره وی. دا خوب ستاسو پوره کېدونکی دی. که چیرې تاسو دې سیارې ته لاړ شئ چې HD 188753 دی، نو په دې کې یو خاصه خبره ده چې په دې کې یو وخت کې 3 لمره شتون لري. هو، په یو وخت کې 3 لمره شتون لري، او دا هغه وخت منځته راځي کله چې د مازدیګر وخت وي، یعنې کله چې لمر کېوځي، په دې وخت کې تاسو 3 لمره لیدلی شئ. نمبر 5 سیاره چې نوم یې ګلیسي 1214b دی. که چیرې تاسو سوچ وکړئ چې تاسو د سمندر په منځ کې یې او تاسو ته په سترګو هیڅ کوم وچه ځمکه نه ښکاري، نو که چیرې تاسو دې سیارې ته لاړ شئ نو تاسو به په هیڅ وچه ځمکه ونه ګورئ، ځکه چې دا سیاره ټوله د اوبو څخه جوړه شوې ده. هو، دا سیاره مکمله اوبه ده. نو د دې د وجې ساینټسانو دې ته یو خاص نوم ورکړی دی چې واټر ورلډ ورته وایي، ځکه چې دا د یو ډېرو عجیبو سیارو څخه یوه سیاره ده. لایک، شیر او کمنټ درنه هېر نه شي. او که چېرته تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو له ځان سره یې سبسکرایب کړئ.